دا یو ورو سوال کړی دی چې زموږ سره جومات کې کتابونه دي چا وقف کړي دي جومات لپاره دا بل جومات ته موږ وړی شو او که نه چې د دې جومات نه اوچت کړو بل جومات ته ویسو هلته کېږي او دا کار څوک کولی شي یعنی چا دا ذمهواري ده چې دا کار کولی شي الجواب اصل دا دی ګوره اصل دا دی چې د یو جومات لپاره خاص جومات لپاره څه شی وقف شي دا ته بل ځای ته نشي وړی ځکه چې دا مالک وقف کړی دی دپاره دی چې دا به د دې جومات دپاره وي نو نه دي روا چې ته د دې جومات نه بل ته وباسي او دې کې به ته نصیحت ذکر کړم او فایده هم د تنبیه ده دا بعض ملګري د دې جوماتونو نه قرآنونه وړي او دا به ما سره ډېره کړي او دا به کلي ته ولېږم او دا به پلانۍ له او پلاني له ولېږم دا ګوره نه جایز بعض داسې کوي په دې حرم مکې او مدني کې هلته هغه وړې وړې کرسۍ پرتې ناستې لپاره دا وباسي بهر ته ځان سره یې ویسي او قرآن ځان سره هلته موږ لیدلي دي ځان سره تیلې کې قرآن اچولی او روان حالانکې په هغې باندې مهر هم لګېدلی چې دا وقف دی د حرم دپاره دا ګورې حرام دي وایي د جومات امام وایي چې ویسه د جومات د امام سره د اختیار نشي چې تالی درکوي دا د الله په نوم وقف شوی دی د الله په نوم چې یو شی ورکړی شي که نه یو ځي لپاره بس دا دغه ځي لپاره دی ستا لپاره نه چې تا جیب ته قرآن اچولی او روان یې زه قرآن وړم وقف شوی قرآن موږ خو تا نه دا امید ساتو چې ته دوه درې قرآنونه ولې تی کښېږدي راته دلته نو هغه چې چا ایښودي دي هغه رانه وړي دویمه مسله بیا دا ده بعضو محققینو علماو اجازت ورکړی دی چې جومات دپاره څه شی وقف شي یا د بل ځای هر شي دپاره چې صرف جومات نه دی ته دغه شی د دغه ځای نه اوچتولی شي بل ځای ته یې وړی شي خو په یو شرط دا دی چې دا به بل جومات ته وړي ځکه چې سړي جومات دپاره وقف کړی یوه دویمه هلته به فایده د دې اولني جومات نه ډېری کله داسې وشي لکه یو جومات ته یې شړ شو لکه علاقه خلک لاړو کورونه خلکو خرڅ کړو لاړو جومات شړ پاتې شو او دې جومات لپاره چا کتابونه وقف کړي مکتبه پکې ده او د دې ځای نه دا کتابونه اوچتوي داسې جومات ته وړي چې هلته خلک ډېر راځي دا اوس یعنې غوره ځي ته دا وقف نقل کول دي نو داسې حالاتو کې بعضو محققین علماو دا فتوه دی چې جایز دي او په دې باندې دلایل هم شته الحمدلله لکه یو دلیل به پې ذکر کړو یو به پې ذکر کړو دا یو به کافي انشاءالله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی د فتح مکې په کال باندې کوم کال چې مکه فتح شوې و یا رسول الله ما دا منښته کړې وه چې کله الله تاسو ته فتح د مکې نصیب کړي نو زه به فلسطین کې بیت المقدس کې لمونځ کوم دا اوس منښته یې کړې ده په ځان باندې یو کار لازم کړی دا منښت هم داسې لکه وقف که یو شی ته الله دپاره وقف کو بل وایي زه به د الله دپاره دا کار لازم کو یعنې دا یو بل ته نږدې دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صلی هاهنا دلته وکړه هغه بیا ووایي یا رسول الله ما ویلي چې زه به په بیت المقدس کې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دلته وکړه هغه بیا ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دلته وکړه بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شأن وکړه اذن نو بیا ستا مرضي ده که هلته کوي ولاړ شي وکړه ګوره دې ځای نه دا مسله راووته چې تا منښته د بیت المقدس کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دلته وکړه یعنې مسجد حرام کې وکړه یا مسجد نبوي کې وکړه ولې دا منښته خو د فلسطین شوی بیت المقدس مسجد اقصی او دلته کېږي ځکه چې دا ځای د هغې نه غوره دی دا مسله موږ مخکې ذکر کړې وه چې په منښته کې ته غورې ته اورېدی شي خو کته نشي راتلی لکه یو سړی د منښته کړې ده چې زه به په مسجد نبوي کې لمونځ کوم او دی بیت المقدس کې کوي جایز دی ولې نه جایز دی په کته روان دی په بره تلی شي منښته یې کړې زه مسجد نبوي کې به 2 رکاته کوم او مسجد حرام کې کوي جایز دی نو دا وقف دا کم شی چې وقف شوی کتابونه په جومات کې د دې ځای نه وړی کېږي د دې نه غوره ته هلته د خلک فایده لري هلته علما ډېر دي د دین زده کوونکي ډېر دي نو دا به جایز وي انشاءالله که دغه شرطونه پکې الا دا که چېرته یعنی وقف کې یو خاص کس ذکر شوی چې د هغه ته وقف دی هغه به ترې فایده لري جدا مسله
ها ارور وایي چې د چا سره دا حق شته چې هغه دا کتابونه دي ځینې بل ځای ته ویشي دې په عربۍ کې ویل کېږي ناظر الوقف. ناظر الوقف څوک په دې وقف باندې چې څوک مشر کړی شوی دا د هغه کار دا د عوامو کار نه ته جومات ته راننوتې او دا الماریانې راټولې کړه او دا دغه راټولې کړه بل جومات ته به یې ویسو او دا قالین راوړه او دا بل جومات ته به یې ویسو او دا پلانې شی راوړه بل جومات نه څنګه بل جومات ته وړې ستا مرضي خو نه د دې وقف چې کوم مشر دی که حکومت دی که هغه اداره ده که هغه یو کس دی دا به د هغه په سرپرستۍ کې دا کار کېږي والله اعلم.